بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو محترمو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. محترمو دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول راته ښه وای. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې کومه کمیټه چې ده هغې د کانکور طرزالعمل چې ده هغه بدل کړی ده د خصوصي پوهنتونونو دپاره. د خصوصي لوړو زده کړو بنسټونو کانکور ازموینې اخیستلو طرزالعمل د لوړو زده کړو وزارت، ازموینې ملي ادارې او خصوصي پوهنتونونو اتحادیې لخوا تایید شو. یا طرزالعمل د جمهوري ریاست عالي مقام د لارښوونې پر بنسټ په تحصیلي بنسټونو کې د محصلانو د جذب پروسې قانوني کېدو او شفافیت په موخه جوړ شوی. ازموینې ملي ادارې سرپرست پوهاند عبدالقدیر حموش وویل د دې طرزالعمل په تطبیق سره به د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کانکور ازموینې د ازموینې ملي ادارې لخوا په خورا شفاف ډول واخیستل شي او د نوي جذب شویو محصلانو لپاره به یو منظم ډیټابیس رامنځته شي. نوموړي وویل د یاد طرزالعمل له مخې به د خصوصي پوهنتونونو د کانکور ازموینو په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت، ازموینو ملي ادارې او خصوصي پوهنتونونو اتحادیې ترمنځ همغږي رامنځته او دواړو سیمسټر پسرلنۍ او ژمنۍ ازموینې به په دقیق ډول او نظارت سره واخیستل شي. په دغه ناسته کې د لوړو زده کړو وزارت محصلانو چارو مرستیال پوهاند ډاکټر بری صدیقي او د دې وزارت اړوندو برخو مسؤلینو د طرزالعمل پر تطبیق ټینګار وکړ او هغه یې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلانو د جذب قانوني کولو لپاره ګټور وبلو. نو محترمو، همدغه چې دي همدغه راپورټ و، همدغه معلومات و چې کوم د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چې ده د ازموینې طرزالعمل د کانکور د ازموینې طرزالعمل چې ده هغه بدل کړی ده د خصوصي پوهنتونونو او همدارنګه د خصوصي لوړو زده کړو مؤسساتو لپاره. راتلونکي وخت کې چې دي ډیر شفاف به انشاءالله تمام شي د ټولو خلکو دپاره. خو شاید همدا خبر چې دي خصوصي پوهنتونونو باندې ښه ونه لګیږي، خو شفافیت چې ده شفافیت رامنځته کیږي. د ټولو ملګرو څخه هیله مو ده چې مخکې له دې نه چې ویډیو بند کړئ زموږ کوم چینل چې ده هغه د سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.